ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حضرت دوستانو دا یو ځل بیا د ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن صاحب پاچا ستاسو په درنه خدمت کې د زاړي خبرونو سره حاضر شوم. قدرمن دوستانو خو دې چې موږ سره د خبرونو تر پای ووري او ملتیا را سره وکي او زمونږ دغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب بیل آیکن ته ګوته ورولئ او لایکینګ هم وکړئ. دوستانو په فیسبوک کې په نظر راغله نو هم لایک او شیر وکړئ. دوستانو ستاسو لایکونه موږ ته او شیر راکړئ چې نورې ښې خبرونه تاسو ته ترتیب او د دې یوټیوب چینل د لارې تاسو ته په نشر وسو. قدرمن دوستانو ذهنونه مشوش شوي دي نو ذهني تفریح په خاطر باندې موږ کوشش کوو چې ښې خبرونه او چې د ورسته چې ګټه ورسیږي تاسو ته په نشر وسو. نو دوستان راځي چې د خبرونه ته غوږ کېدو او موږ سره د دې خبرو تر پایه ملتیاګانې وکړئ. دغه زیره خبر دنو مجلوان برباد وی دا کوا کنه ما ذکرې بده خبر شنو
له مې پیل کا زما لایقه د کامران د لاسه یمه د دې کامران د زړه دپاره یو څو مصري ورته په نوي درس کومه د زاړه یادونو قدرمنو دوستانو دا چې زموږ د پروګرام د پای شېبې دي نور د سره په سټوډیو کې د پاتې کېدو اجازه نه لرو اوس دنه زه ډاکټر انجینر صاحب فضل رحمان سیار پاچا چې بیا د یوې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم اجازت غواړم تاسو په لوی بخښونکي او مهربان خدای سپارم په مخه مو ښه